البقره مدني سورت او 280 آیتونه لري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله ته پناه وړم له رټل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. کله چې مشران به له خپلو تابعانو یعنی کشرانو بیزاره وي او عذاب هم وویني او ټولې اړیکې پرې وشلیږي. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. او چا چې د دې مشرانو متابعت کړی و به وایي که مو دنیا ته بیرته ګرځېدل وای نو له دوی یعنې سرلارو به داسې بیزاره شوي وو لکه دوی چې نن له موږ نه بیزاره شول. همداسې به یې الله عملونه ور وښیي چې پر دوی به افسوسونه وي او له اوره به وتونکي نه وي. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ای خلکو په ځمکه کې له موجودو حلالو پاکو شیانو څخه خورئ او د شیطان پلونو پسې مه ځئ، بېشکه هغه مو څرګند دشمن دی. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هغه خو حتما تاسو ته په بدو او ناوړه چارو امر کوي او دا چې تاسې په الله پورې هغه څه ووایاست چې ورباندې نه پوهیږئ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. او کله چې دوی یعنی کافرانو ته وویل شي د هغه څه متابعت وکړي چې الله را نازل کړي نو دوی وایي نه، بلکې هغه به منو چې پلار نیکه مو ورباندې موندلي، که څه هم پلرونه یې د دین له پلوه په هیڅ شي نه پوهېدل او نه یې سمه لار موندلې وه. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. او د کافر شوی یو مثال حق ته د بلنې پر وخت هغه چاته ورته دی چې هغه څه یعنی څاروي ته آواز کوي چې له بلنې او نارې پرته بل څه نه اوري. دوی کاڼه ګونګیان او ړانده دي نو خود به نه پوهیږي. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ای مؤمنانو، له هغو پاکو پاکو شیانو خورئ چې در روزي کړي مو دي او د الله شکر باسئ که رښتیا د هغه عبادت کوئ. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. خبره دا ده چې پر تاسو مرداره غوښه، وینه، د خنزیر غوښه او هغه چې حلالي پر وخت د غیر الله غږ پرې شوی وي حرام شوي دي. خو که څوک ورته اړ شو په داسې حال کې چې ناړامه یعنی بې ضرورته خوړونکی او زیاتی کوونکی نه وي، نو بیا څه ګناه پرې نشته. بېشکه الله ښه بخښونکی ډېر مهربان دی. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. یقینا هغوی چې د الله نازل کړي کتاب څه احکام پټوي او پر هغه څه کمه بیه پیري یعنی اخلي، نو دوی په خپلو ګېډو کې له اوره پرته بل څه نه اچوي. الله به د قیامت په ورځ نه ورسره په رحمت غږیږي، نه به یې له کفره پاکوي او دوی لره به دردناک عذاب وي. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. دوی هماغه دي چې بېلاري په هدایت او عذاب په بخښنه پیرودلی دی، خو حیرانی ده چې څه شي په اور دومره صبرناک کړل. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. دا ځکه چې الله خدا کتاب په حق را نازل کړی او چا چې په دې کتاب کې اختلاف وکړ نو حتما په ډیر لري مخالفت کې دي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. یوازې دا نیکی نه ده چې مخونه مختیز او یا لویدیځ ته وګرځوئ. نیکی خدا ده چې څوک په الله، وروستۍ ورځ، ملائکو، کتاب او نبیانو ایمان راوړي او خپل مال سره له مینې یعنی اړتیا خپلوانو، یتیمانو، مسکینانو، لارویو او سوالګرو ته ورکوي او په مریانو آزادولو کې یې لګوي او لمونځ سم ادا کوي، زکات ورکوي. چې کله ژمنه وکړي نو په خپلو ژمنو دریدونکي وي او په کړاوو، رنځونو او جګړې پر مهال صبر کوونکي. دوی هغه خلک دي چې رښتینولي یې کړي او هم دوی ځان ساتونکي دي.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے مؤمنانو، په وژل شوو کې برابرۍ یعنی قصاص در باندې فرض شوی، د آزاد بدل کې آزاد، د مرئی بدل کې مرئی او د ښځې بدل کې ښځه ووژنئ. خو که چاته یې د ورور یعنی مقتول د کوم وارث لخوا څه وبخل شي نو په ښه توګه ورپسې کېدل دي او په ښېګڼه یې هغه بخونکي ته ورکول دي. دا هم ستاسو د رب له لوري یوه آساني او لورینه ده. خو که چا له دې روغې وروسته هم تیری وکړ نو هغه ته دردناک عذاب دی. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. او ای د عقل خاوندانو، تاسو ته په دې قصاص کې ژوندون دی د دې لپاره چې ځان ساتنه به کوئ. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. پر تاسې فرض شوي دي چې کله مو کوم یوه ته مرګ رانږدې شي نو که څه مال یې پرېښی وي د مور و پلار او خپلوانو په اړه ښه شانته وصیت به کوئ. دا پر متقیانو یو لازمی حق دی. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. نو چا چې له اورېدو وروسته هغه وصیت بدل کړ نو بېشکه ګناه یې پر هغو ده چې بدلوي یې. یقینا الله ښه اورېدونکی ډېر پوه دی. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. خو څوک چې د وصیت کوونکي له ظلم او ګناه وډار شو بیا یې د دوی ترمنځ جوړه وکړه نو څه ګناه پرې نشته. بېشکه الله ډېر بخونکی ښه لورونکی دی. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے مؤمنانو، پر تاسو روژه داسې فرض کړل شوې ده لکه تاسو نه پر مخکنیو چې فرض کړل شوې وه د دې لپاره چې تقوا پیدا کړئ. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. څو شمیرلې ورځې نو که تاسو نه څوک ناروغ او یا مسافر وي نو بیا له نورو ورځو نه شمیر پوره کول دي. او څوک چې په تکلیف سره نیولی شي پر هغه د یوه مسکین ورځني خواړه فدیه ده. او چا چې په خپله خوښه څه نیکي وکړه نو لا ورته ښه ده. او که روژه ونیسئ ډېره درته غوره ده که پوهیږئ.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. د رمضان میاشت هماغه ده چې قرآن پکې نازل شوی دی، د خلکو لپاره لارښود، د هدایت څرګندې نښې او د حق او باطل بیلونکی کتاب. نو تاسو نه چې څوک دا میاشت بیا مومي هغه د روژه ونیسي، او څوک چې ناروغ یا په سفر وي نو په ده له نورو ورځو نه شمیر پوره کول دي. الله تاسو ته آساني غواړي، سختی خو درته نه غواړي. دا د دې لپاره چې تاسو هماغه شمیر پوره کړئ او الله په لویی یاد کړئ چې هدایت یې درته کړی او شکر وباسئ. صدق الله العظیم.